ومناة الثالثة الأخرى. اوس لږ ووایي تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ ألكم الذكر وله الأنثى. آیا زامن ستاسې لپاره دي او لوڼې د خدای لپاره؟ تلك إذا قسمة ضيزى. دا خو ډېر ناحقه او غیر عادلانه ویشل شو. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. په اصل کې دا هیڅ نه دي مګر فقط څو نومونه چې تاسې او ستاسې پلار نیکه ایښي دي. الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان ما تمنى. آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی؟ فلله الآخرة والأولى. د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغه اجازه ورنه کړي. هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته خوښه شي.